کې هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وي او د صحت جامې به مو پرتان وي. نن یو ځل بیا زه مسیح الارزمند د مایکروسافټ ورډ د 28 لیکچر سره ستاسو په خدمت کې یم او نن د موږ د تیر شیپ کوم درس چې و لیکچر چې و دغه مربوط امپلیمنټیشن دی دغه شیپونو عملي کول دي چې موږ څه ډول دغه شیپونو په استفاده کړلی شو ځینې کاور پیج یا په عموم کې یو ساده ډیزاین وکړلی شو. نو زه غواړم چې دلته موږ څلور پروجیکټ د شیپ مربوط موږ ترسره کړو اما اصلي هدف هم دلته د یو شیپ ډیزاین کول دي چې موږ به یو کارتون جوړیو او که وخت چیرته و ویډیو ډېره لویه نه شوله نو بیا به کوشش کوو چې بله پروژه هم په څنګ کې ترسره کړو. زه رسمه سمپلي خپل ورډ اوپن کوم. نو زه اوس موږ د شیپ نه یا د په موږ کې کوم شیپونه چې د موږ سره موجود دي شیپس نه په استفاده زه یو شیپ ډیزاین کوم یو کارتون ډیزاین کوم سمه ده. نو په ټول نه د مخکې زه رسم یو دایره یا سرکل راخلم الټ شیفټ بټن چې ونیسئ هغه تاسو ته منظمه څنګه کیږي ډرا کیږي په دغه ډول دو آوټلاین زه یې بین وړم او رنګ یې هم ورته توروم په دغه ډول رسم پیل ته رنګ یې تور شو. تر څو کنټرول سی کنټرول وي دونه یوه بله کاپي زه اخلم کنټرول سی او دلته یې پیسټ کوم کنټرول وي. نو زه رسمه دا دو شیپ ته زه کلر چینج کوم فیل کلر یې سپین کوم ورته په دغه ډول او یو اندازه یې کوچنی کوم. تاسو به شیفټ بټن نیسئ یا بیا به د یو کارنر څخه په استفاده دا څنګه کوئ لویوئ او کوچنی کوئ. نو دا تاسو د الاینمنټ طریقه هم کولای شئ چې دا څنګه کوئ سینټر ته یې کوئ. نو کله چې تاسو سینټر ته کوئ په دغه ډول که چېرته ضرورت و چې لویه یې کړئ نو کړلی شئ هغه هم دلته لویه کوي او یا هم کوچنی کوي خو کنټرول زاید زه کوم راځم زه دا لاک کوم چې دا باید یو د بل سره ارتباط ولري. زه اوس دا یو څه لویه وم ښه په دغه ډول راځم دواړه الاینمنټ چې جوړوم الاین ته راځم دا سینټر ته کوم په دغه ډول باید زه دا سلیکټ کوم نظر شیپ ته موږ اوس الاینمنټ کو په دغه ډول ښه. کله چې دا وکړل زه رسم د دونه یو بله کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي په دغه ډول. نو رسم دو ته زه الاین کوم آوټلاین چې دی بارډر هغه تور رنګ کې ورکوم او یو ډول د سترګې شیپ ورکوم. اما که اوس وګورئ دا موږ هلته کوم هغه چې لاک کړی یم دی نشو کړی چې په خپله خوښه په دوی کې تغییرات راوړو. نو د اسپیکټ ریشو چې دا موږ باید د لاک نه دو ته وباسو په دغه ډول رسم دا زه یو ډول ډیزاین ورکوم په دغه ډول چې ډېر دغه طبیعي حالت نه هم ونوځي یا هم په دغه ډول. نو د دو آوټلاین زه یو اندازه چې کومه ده هغه زه کوچنی کوم په دې ډول. نو که یو اندازه نور هم کوچنی کړو خو زه ښه د اوس دپاره ده بسنه کوم. رسمه دوهمه کاپي م راخلم کنټرول سی کنټرول وي البته موږ دا باید سلیکټ کړی وي. رسم یو څه یې ښکته خواته راولم یو اندازه یې دا کوچنی کوم په دغه ډول کنټرول سی کنټرول وي البته دا شیپ باید موږ سلیکټ کړی وي کنټرول وي. رسم دا دلته په څنګ کې ورسره ځای په ځای کوم کیدای شي یو څه دا شیپ یو څه بدرنګ راشي نو خیر د هغو دپاره بخښنه موږ غواړو. البته رسمه زه فکرم چې دا سلیکټ کړم اسپیکټ ریشیو کوم لاک چې دی دا زه ورته آن کوم او دا یو اندازه زه لویوم البته د دې ځای څخه په استفاده یا هم کړلی شئ چې په دغه ډول یې هم لوی کوچنی کړئ. ښه هر څو د دونه یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي کلم چې دونه کاپي واخیستله دو آوټلاین زه ختموم او فیل یې ورته په تور رنګ کې کوم او اندازه یې هم کوچنی کوم په دغه ډول. اسپیکټ ریشیو کوم آپشن چې موږ فعال کړی یا باید غیر فعال کړو بالکل د موږ سره غیر فعال دی. زه دا زوم ان کوم دلته زه کلیک کوم په دغه ډول د دونه کنټرول سی یو اندازه کوچنی کړو نور هم په دې ډول سره
کنټرول سی کنټرول البته کنټرول سی کنټرول وی څخه په استفاده ښه دا یو څه دوبل شیپ ته نږدې کوم تر څو یو ډول طبیعي معلوم شي ښه د دې ځای پورې خو انشاءالله مشکل نشته ګورئ تاسو کوشش چې شاید دلته به کوشش دا وي چې تاسو به کله چې شیپ جوړوله د مخکې به هغه مفکوره در سوي چې مثلا د څه شو شیپ غواړئ سترګې باید پټ څه ډول وي په همدې ډول ځینې نور خبرې باید په نظر کې تاسو سوي یا بیرته کنټرول زاید په مغو حالت باندې بریدو صحیح به بل رسم ځان یوه بله دایره اخلم کنټرول سی کنټرول وي کله چې دوزه دایرې مې واخله مشکل نشته دا زه روټیټ کوم په دو ډول روټیشن بل ځای هم کړلی شوی دلته م روټیټ کولی خو خیر موږ یې دوزه نه ده اوس روټیټ کړه رسمه د دو کوم فیل چې دی زیړ رنګ ته یې کوم په دې ډول سره یو څه یې کوچنی کوم اوکې کنټرول سی کنټرول وی او دا هم په همدې ډول کوشش وکړئ چې د دواړو ترمنځ هغه الاینمنټ باید موجود وي تر څو زیات توپیر هلته بیا رامنځته نشي ورته راځم انسرټ ته په انسرټ کې یو بل شیپ رااخلم په دې ډول سره یو شیپ رااخلم ټرایانګل او دا دلته ډرا کوم او دلته هم فعل په دې رنګ کې اورنج کې آوټلاین یې ختموم نو آوټلاین په دغه ډول سره یا هم فعل باید یو څه تغییر دوسه ولري چې تر څو پورې په رنګ کې معلوم شي صحیح ډول سره نو زه دا یو څه اندازه کوچنی کوم اوکې په دې ډول ښه تر دې ځایه پورې خو پوه شوئ مشکل نشته کې دا یو اندازه زه نور هم لویوم اوکې کنټرول زاید وخت تاسو نه نیولی شي سمه ده نو وخت ته به ډېره نه ورکوئ یعنې ډیزاین چې کله تاسو کوئ وخت به ورکوئ وخت هلته مهم دی ښه نو دې څه پورې خو زموږ دا ډیزاین تکمیل شو رسو شیپ ته په شیپ کې موږ یو شیپ لټوو چې تقریبا کوم شیپ ته ورته کېدای شي چې لاسونه یې موږ ورکړو دا هم کېدلی شي سمه ده خو زه کوشش کوم چې یو ساده پیدا کړو تر څو پورې تاسو ته زیات مشکل جوړ نه کړي خو خیر زه راځم همدغه دلته ډرا کوم ورته په دغه ډول سره اوکې او دا روټیټ کوم روټیټ موږ دلته هم کړلی شو په دغه ډول زه دا روټیټ کوم ښه نو دا هم موږ کوشش کوو چې د دغو رنګ ورکړو کوم آوټلاین یې چې دی هغه ترېنه ختم کړو اوکې نو آوټلاین او یو اندازه زه دا کوچنی کوم هم په دې ډول او یو اندازه یې روټیټ کوم ښه صحیح به وي که نه زه مطمئن یم چې تاسو به د ما نه ډېر په ښه ډول سره ډیزاین کوئ ځکه تاسو باندې زه پوره باور لرم چې رسامي به هم ډېره خوښېږي رسم کنټرول سی کنټرول وي دا هم چې کله کنټرول سی کنټرول وي کا دلته به تاسو راشئ دا به ورټیکل یا هم هوریزنټل ډول څنګه کوي روټیټ به کوي پلان رسو اوس وګورئ په دغه ډول سره د مغو کاپي به راخلئ تر څو زیات توپیر یې دلته بیا موجود نه وي کړلی شي دلته الاینمنټ هم ورکوئ چې دا د موږ مثلا په یوه لاین کې راسي لکه میډل کې داسې الاینمنټ ورکوئ مثلا د پښې چې کله دوه شیپونه چې کله تاسو دویم انتخابول نو دغو الاینمنټ تاسو جوړوئ چې زیات توپیر هلته بیا ورسره نه لري سمه ده په دغه ډول سره ښه نو راځو یو بل شیپ هم رااخلم شیپ اوکې this one is right خلی به ورکو که نه آوټلاین ورته په تور رنګ کې فعل یې سپین رنګ کې او یو څه اندازه یې کوچنی کوم په دغه ډول سره او دا یو اندازه زه روټیټ کوم
سمه ده او د دو ځای هم یو اندازه ده کمیو په دغه ډول یو اندازه به نور هم روټیټ کړم تر څو زیات توفیر ورسره ونه لري هلته طبیعي ډول راشي ښه راځو په دویم قدم کې یو بل شیپ راخلم انسرټ ته راځم په شیپونو کې راځم دا شیپ راخلم او دا دلته ډرا کوم اوکې دا هم څه ډول چې دا هر څو درجې کې دا موږ روټیټ کړی دا هم په موږ ډول روټیټ کیو او فل یې چې دی هغه موږ د پای نه وړو یا وایډ فل هم ورکولی شي سپین سمه ده اوکې په دغه ډول سره یو اندازه به دا کوچنی کړم خوله یې هم فکر کوم ډېره لویه نیولې زه پوهېدم چې دا خبر به کوي دا هم یو ساده شیپ ډیزاین یې در بولی شي ډیزاین خو نه دی خو خیر زه دا چینج کوم تر څو زیات توفیر د پزې ساوه نه لري اوس به وایي چې پزه یې خو پاک باید ساوه لري خو خیره فرض یې که یا آوټلاین یې که زه ختم کړم څه ډول به شي تاسو په نظر maybe it's good look like okay وګورئ څومره منظم شیپ موږ ډرا کړو ښه په همدغه ډول تاسو نور شیپونه هم کړلی شئ چې جوړېږي په ډېر کم وخت کې خو دلته تاسو دوه کاره کړلی شئ اول دا چې یو څوک تا ته مثلا یو ډیزاین درکوي د مخکې څخه چې هغه یا په ورقه کې شوی یو عکس موجود دی دغونه تاسو باید ډیزاین وکړئ شیپونه جوړ کړئ هغه کیدای شي کور پیج ډیزاین وي کیدای شي سی وي ډیزاین فارمات وي کیدای شي سرټیفیکیټ فارمات ډیزاین وي یعنې هر شی کیدلی شي نو تاسو باید شیپونو کارونه زده کړئ چې شیپونه موږ څه ډول کاروو تر څو پورې موږ هغه مربوط ډیزاین څنګه کړو په خپله ورډ کې ترسره کړو اما دا کارونه زیات چې دي اوس وخت کې په السټریشن یا هم په السټریټور کې ترسره کېږي کورل ډرا کې په ځینو نورو پروګرامونو کې دا کار هلته ترسره کېږي خو د دې دپاره چې تاسو کانسپټ د شیپونو په کارولو دپاره جوړ شي نو بیا تاسو کړلی شئ چې دونه هم استفاده وکړئ فرض کړئ چې زه لږ تغیرات کې راوړم کنټرول زد اوکې نو په دغه ډول کړلی شئ چې تاسو یو ساده شیپ هم څنګه کوئ جوړې کوئ یا ډیزاین کوئ خو مغه دوې خبرې ته باید دلته په نظر کې درڅه نیولې وي یو دا چې مشتري یا یو کس رسي درته ته یو ډیزاین درکوي چې دغه ډول ډیزاین ما ته وکړه او یا هم ته په خپله د ذهن څخه په استفادې یو ډیزاین کې خو دا دواړه مرحلې تاسو نه وخت نیولی شي بالخصوص د ذهن نه چې کله تاسو کار کوئ د تاسو سره ډېر وخت نیولی شي زیات وخت تاسو ضایع کولی شي سمه ده نو کوشش وکړئ چې تاسو نور شیپونه په دې باندې تمرین وکړئ که زه دا یو څه لوی کړم څه ډول به راشي تاسو په نظر لیټس سی ګوډ لک ښه دا نو اوس دونه ډېر خوندور شوی سمه ده نو زه به دا فایل تاسو سره ګروپ کې شیر کړم کله شي د هغو څخه یې ډاونلوډ کړئ خو اول کورنۍ دنده تاسو څه شی ده چې تاسو به دغه شیپ چې څه ډول موږ ډیزاین کړی دی تاسو به ډیزاین کوئ بیا په ګروپ کې شیر کړئ زه به وروسته تاسو دغه شیپ څنګه کوم البته دغه ډاکومنټ شیر کوم په ګروپ کې خو اول به تاسو کورنۍ دنده ترسره کوئ او په ګروپ کې به یې موږ سره شیر کوئ کله چې تاسو دا تکمیل کو یا کوم بل دغه ډول هغه تاسو ډیزاین کړلی شی نو هغه خو بیا بیخي خبره ده کړلی شئ د هغونه هم استفاده وکړئ او د موږ بیا په ګروپ کې شیر کړئ تاسو کورنۍ دنده شوله د اوس دپاره نو د اوس دپاره به په همدغو بسنه وکړو د موخه نیت وه چې یو بل کور پیج به هم ډیزاین کړو نو کیدای شي د موږ نه وخت ونیسي نو غواړم چې ویډیو سایزونه ډېر شي ځکه هلته بیا ځینې کسان انټرنیټ ستونزې موجودې وي نشي کولای چې ډاونلوډ یې کړو لوړ سایز والا ویډیوګانې نو په دې ډول موږ نشو کولی چې ویډیو ته ډېره لویه شي زه به دا تاسو سره شیر کړم حتما نو که چېرې تاسو کومه پوښتنه پیدا کېږي کولی شئ د موږ ګروپونه جوین کړئ په ګروپ کې د موږ څخه پوښتنه وکړئ او یا هم کړلی شئ چې د یوټیوب چینل د طریقه کمنټس موږ ته پرېږدئ تر څو پورې موږ
په راتلونکو ویډیوګانو یا لیکچرونو کې د تاسو پوښتنو ته جواب ویونکي اوسو. نو د موږ تصمیم دا دی چې د سی آی ټي، ټي آی ټي او ډیزاین مکمل کورسونه ثبت کړو تر څو پورې دغه کوم میتود د درس چې دی دغه کومه تجارتي اړخ چې خپل کړی تر څو پورې دا د بین لاړ شي، هر څوک وکړلی شي چې یو سکل زده کړي. نو دغه وه د موږ نننی لیکچر. تر بل او راتلونکي لیکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چیرته چې وئ ښاد، اباد او خوشحاله اوسئ. الله مل شه.